د خصوصي سکتور استازي وایي د خوراکي توکو د محصول له کموالي سره په بازارونو کې د توکو بیې راټیټې شوې دي. کابل کې په یوه خبریناسه کې د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو وویل د اسلامي امارت له لوري د شپږ قلمه خوراکي توکو محصول تر ډیره بریده کم شوی چې خصوصي سکتور ته یوه ښه لاسته راوړنه ده او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر ډیره ورسره راټیټې شوې دي. یک پیام خوب در این ماه مبارک رمضان و در این شب‌های عید پیام خوبی است که ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان طی حکم جاری کردند که از مواد اولیه که 6 قلم است که 3 قلمش گندم و آرد و روغن است برازی در هر میلیون همین که مال محصول شده جمع تمام شدش از هر میلیونش فقط به خاطر که بررسی نشه 1000 افغانی میگیرن و ما از امارت اسلامی افغانستان تشکری میکنیم، سپاسگزاری میکنیم که در این ماه مبارک رمضان اینا کار نیکی را کردن و یک نوید خوب برای ملت افغانستان و سکتور خصوصی است. وزارت مالیه و اتاق موافقه کردن که این به دو بخش تقسیم شوه، آرد و روغن و یا جدا شوه و همچنان بوره و تیل جدا شوه که 1000 و 1500 میلیون سرش مالی آمدن، مکتوبش آمدن، رئیس الوزراء امضا کردن، خانه شان آباد که ما به نمایندگی دوستای ما تشکر کردن و یکی از کمک امارت اسلامی هستند با سکتور خصوصی افغانستان. حمایت عملی امارت اسلامی هستند از سکتور خصوصي. یو ډیر مغلق شی و دا به برس یو شی اسناد غوښتي تقریبا 10,000 یا 10,000 بل ضرورت پچتاو پیدا کوي دا هیڅ د امکان څخه وتلې خبره و نو دا د افغانستان د اسلامي امارت یو ډیر شفقت په سکتور خصوصي باندې د سوداګرۍ د خونې استازو وویل اسلامي امارت له ځانګړو مثبتو پلانونو سره د بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي او د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لامل شوې دي. ما در سال گذشته 1 میلیارد و 780 میلیون دلار صادرات داشتیم. سال گذشته فرزن 1402 ما 2 میلیارد دلار واردات داشتیم. این دفعه اضافه از 11 میلیارد داریم و علت اساسی اینمی هستند که پس شکر الحمدلله وضع مملکت خوب شده و مصرف زیاد میشه و بالاخره تقاضا د مارکت به وجود آمده. د خصوصي سکتور استازو وویل د هیواد د صادراتو کچه لوړه شوې او بیلابیلو هیوادونو ته د وچو میوو صادرات زیات شوي دي. راهها و راهکارهایی که به خاطر رشد اقتصادی صادرات افغانستان نیازمندش است حمایت همه‌جانبه حکومت و ایجاد تسهیلات سهولت‌های لازم برای صادرکنندگان میباشه. به خاطر تقویت صادرات افغانستان ایجاد خطوط آهن که عنقریب در افغانستان سروی گردیده حدوداً تا 3000 کیلومتر سروی گردیده با تکمیل نمودن از امی اجناس و امتی افغانی و تولیدات افغانی ما شما در سراسر جهان با یک نرخ خوبتر عرضه میتونیم و این باعث رشد صادرات میشه. رای بدیل پیدا کردیم و رای خوب است در آسیای میانه اینجا دوستای ما از سبزی و از میوه خشک و تازه وجود داره. صادرات ما خوشبختانه خوب بودن. د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو وویل چې افغان سوداګر هندوستان هیواد ته د سوداګرۍ پر مهال د ویزو اخیستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغوی له اسلامي امارت غوښتنه وکړه چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. ویزې موږ ته ډېر ضروري او اساسي دي چې د افغانستان تاجرانو ته باید ویزې ورکول سي چې دوی د خپل د حساب و کتاب لپاره لاړ سي. نور موږ ویزې د اروپایي کشورونو غواړو چې موږ ته ویزې راکړي په کوشش د امارت اسلامي د افغانستان تجارت زیات سي. دا یادونه وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د بیلابیلو نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي چې د هیواد په بازارونو کې د مصرفي توکو بیې ورسره ټیټې شوې دي او د افغانۍ د ارزښت په ساتلو یې هم مثبت اغېز کړی دی.